د لوی اختر ورځې پر رسیدو دي خلک د اختر لپاره چمتووالی نیسي، خو د پکتیکا د ګیان او برمل خلک د خپلو شهیدانو په ویر ناست دي. دلته تازه د احساس ټولنې له لوري له زلزله ځپلو کورنیو سره د نغدي مرستو ترڅنګ په ماشومانو اختریزې جامې، نغدي مرسته او د یو کور د جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دیگه حال فعلا اینا که به کمبود یک خانه و به حساب آب آشامیدنی و برای همین یتیما که به حساب اینا یک جای از اینا باشه که حداقل اینا بتونن همین اولادا همین یتیما از اینا یک تربیت صحیح بشه. حداقل او دغه زلزله ځپلو سره واقعا چې دوی مصیبت لیدلی، دوی ته بنیادی او اساسي کومکونه وکړي. خلک په یاد مرسته ترلاسه کولو خوشحاله دي او زیاتوي چې له دوی سره د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو ترڅنګ په زیات شمیر مرستندویه ادارو خیریه بنسټونو په وخت بیړنۍ مرستې کړي او دوی قدرداني کوي. حالاتو سره مخامخ شوي وو او دا احساس ټولنه چې د دې د مرستې له وجې او نورې د خیریه بنسټونو له وجې دلته پوره خلکو ته راحت محسوس شوی دی. احساس ټولنه امیر ډېره مننه، امیر سره مرسته وکړله، غونډ کلي ته ښه په خوشحالي لیول سره یوه خلک سره مرسته وکړله. امیر ډېره شکریه وینا کوي او د نورې داسې نمونه خیریه بنسټونه امیر دا غواړي. دا خلک ډېر سخت غریب دی، زلزلې نه مخکې دا خلک غریب و. د یادونې وړ دی چې تېره ورځ د پکتیکا په ډېرې ولسوالیو کې د سیلابونو راوتو له امله د سر او مال په زیان سربیره د خلکو کرنیزې ځمکې هم اوبو وړي دي.